خبره خو جایز وي نه جایز نه نه ټیک ته چې څه وي په زړه دې څه وي کار مو ته راوله د عزیزانو ته وال چې وي د مسافر ټول وویني پوه شوې صحیح بالکل ښه ده اول خو السلام علیکم ټولو مسافرو ته یارانو دوستانو ته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یو ځل بو د دنیا نه تلن شته دی څو بو بالکل مخکې بو چې د موږ د کوم روټین و نو ډېر ښه روټین بو یو کار به چې کولو نو د یوه لاس بل لاس په باندې نه خبرېدو ټیک خبره اوس د پیجونو ولا دا نه چې کنه ما پکې څوک دشمن دی دشمن مې پکې یوم نشته صحیح خو د تاسو خدای ایمان سلامت کا تاسو خو یې چې کنه یاره د زکات خیر دی او خیرات دا به صحیح ځای ته ورسي ټیک خبره نو بالکل نه رسي دغه خو چې مکې مدینې ته تلل وي که نه صحیح نو هم ما پکې دشمني دی و پیج ولسه نشته دی بالکل په دغه زکات باندې خو د تاسې موږ د قوم د ښځې ټولې ډمې کې په څه باندې چې وې ښځې ذات ته خو چې ته زکات خو اټ وي یا عوض خبره وي د روټین چې یا 500 وي کوه ټولو ته یو نظر نمبر 2 خبره دا ده چې دو پیجونو ولا وړاندې وروستو تاسې دو لکه مخه وګورئ چې سی پیشاده او سی د خیر کار کړی ټیک خبره کوم چې اقدار وي خیر او د خیرات الحمدلله ما ته هېڅ تکلیف نشته پروردګار مې دی په سرګنې تود باد نه لګوي امین په یار دوست خدای تود باد نه لګوي امین په خپل بچي مې د خدای پاکه په ژوند ژوندي ساتي سره د سرګنې مې امین غلام حسین کا کور شو د ګلبادر کا کور شو خپله سرګنې مې شوه ټوله سرګنې مې که ورونه دي که تربوران دي خدای دې آباد او خوشحال ساتي او سره د عزیزانو تاسې چې کوم د خیر و زکات راواستوې دا تاسې خیرات د الله د نامې راستوې او که نه ګمراهي راستوې دا خو داسې ګمراهي ده چې کوم سړی حقداره وي نو هغې ته 50 سل ورکړي او چې کومه داسې مډرم وړکي ده وړکي وي لکه هغه پلونی سړی ډېر تکړه دی زه یې چا نوم نه اخلم د پیجونو ولا او دشمن مې هم پکې څوک نشته او ما ته نه څه خپل څه پرابلم شته الحمدلله ښه خرچه میلویږي خپلې سرګنې نه خپلو بچیو نه خپلو تربورانو نه مې خو خفه په دې یو چې دا ټولې وړکي مو د کلي ډمې کې ویلې چې خیر و د زکات خو یا 500 وي یا 1000 وي تاسې په روټین کې ویر کړي وي چې کومه ښایسته وړکي وي نو هغې ته 10,000 ورکړي چې پلانی ډېر تکړه سړی دی نو په 10,000 کې بیا ورته ګاډي ته خبره وکړي چې 5 ورځې بعد به بیا راته وشه نو مهرباني وکړئ چې د خیر زکات خو چې د جومات مولا ته مو راستوی نو زه خو یم چې کنه یاره از کم نس کم حساب کې خو به نه راتلې که ځان دې پکې لږ غونې کې سیوا والی کولی 1000 2 5 هغه به و دا خو پکې نه و چې په زکات کې ته لکه ټولې وړکي ډمې کا کلي ډېرې خرابې کلي ډمې کلي او بار نه ښایسته ښایسته نن چې ښایسته وړکي ته ویرکي نو بیا ورته اپر وکړي چې داسې که چې ته شیشې وړکي وي نو رولی پلانی کس یم زه به ویر کوم نو هغه نه مو خیر شي نه مو خیرات شي نه زکات شي او الټا ګمراهي شي بس موږ خو ته د الله د رضا د خبرې وکړي صرف د الله د رضا مو وکړي او دشمن مې پکې هم نشته چې کنې مو ذاتي دشمني دی چا سره خو مهرباني وکړئ چې دا آخر بو یو ځل د دنیا نه تاسې تلن شته دی ځای به ټول بوسو موږ ټول بوسو مسلمانان هندوان په دې ځمکه چې څه دي صاحب بندګان دي ټول بوسو خو کم نس کم د زکات خو تاسې خیر خیرات خو دې ته ویل کې چې یاره
الله روزي شي صحیح یا الله دې رضا ورکړي بالکل هغه د الله رضا خو نه شي چې لوسه مو جهنم ته تیار کړي ټیک خبره تاسې په پیسو باندې دا کلي وړکي د متوازی نه ویل شي چې زکات نو چې زر حساب وي نو لاس ورکړي لاس په دې ورکړي چې دا صحیح زه صفا خبرې کوم یو ځل به د دنیا نه شو صحیح نو پاکې خبرې کوم مهرباني وکړئ که څوک یې منې ویې منې او که نه یې منې نو هغې نه ورته بیا ډېرې صحیح لږې ورته زیاتې راستوي پوه شوې او او نور مو دا زکات مو نه قبلېږي وروره ها دا درته ما ووایي دښمن مې پکې څوک نشته ټیک خبره الله یو دی شریک نه لري الله پیغمبر نبی علیه السلام دی سوچ دی چې ما پکې دښمني اوسه نشته صحیح. خو دا خبرې دي دغسې دې باندې غور وکړئ ښه صحیح طریقې سره لکه مطلب چې د الله نامه خو مو نشته چې الټا مو جهنم ته تیاري نو ویلې سره د دومره پوهې دغه داسې کار کوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام